سلامونه او نیکې هیلې هیله مند یم چې جوړ او روغ یاست. نن تاسو ته یو بلې فابریکې په هکله باندې خبرې کوو چې څه رقم موږ کولی شو په افغانستان کې یو د پروسس فابریکې جوړ کړو تر څو خپل هیوادوالو ته مو د کار زمینه برابر کړې اوسي او همداسې هیواد ته مو عایدات برابر کړی اوسي. د نن ورځې کوم فابریکه چې ده هغه د رومیانو د رب پروسس فابریکه ده. موږ سره کوم کولی شو چې د رومیانو د پروسس شروع کړو او دا پروسس چې دی کوم ماشینري پکار ده د کوم ځای کولی شو څومره مصرف راځي دغه ټوله نن په دې لیکچر کې تاسو ته بیانوم. زه همداسې ته او تر اضافي خبرې تېرې تر غنمو غوړو وروسته نو دا رومیان چې دي ډېر مصرفېږي او بیا بالخصوص نن سبا خو د رومیانو تازه رومیان پیدا کېدل اسانه کار نه دی نو له همدې امله ډېرو کورونو کې د رومیانو رب استعمالیږي. نو موږ کولی شو چې دغه د رومیانو د رب فابریکه هم په افغانستان کې جوړه کړو. ایران او پاکستان چې په اصل کې دوی خپله د رومیان دومره نه لري مګر دوی څه کوي دوی ځي د چین څخه چین چې دی په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې د رومیانو رب ډېر تولیدوي. دوی د چین څخه د رومیانو رب 100% رب اخلي او دوی بیا راوړي خپل په هیوادو کې ورسره اوبه ګډوي او همداسې ورسره بانجان او نور مواد هم ورسره ګډوي او څرنګه هم ور اضافه کوي بیا دا په کوتیان کې اچوي بیا زموږ افغانستان بیچاره ترې راستي او موږ یې مصرفوو. نو دا کار موږ هم کولی شو چې دغه رقم فابریکه په افغانستان کې جوړ کړو. پاکستان هم هین کار کوي د داسې څخه رب راوړي د چین څخه د رب راوړي او همدا رب دلته چې راوړه دوی بیا په څو ډولو کیچپ هم جوړوي او نور سس هم جوړوي ډېر بلاوې په پاکستان کې جوړیږي. نو موږ هم کولی شو چې په همدغه ډول فابریکه په افغانستان کې فعاله کړو. د دې فابریکې ټوله وسایل دلته سته. دغه تصویر هم زه تاسو ته پرېږدم په ټلګرام کې که داسې راسو چې کله مو هم دغه فابریکه جوړه کړه زموږ دپاره پکار څه ده پکار همدا ده چې یو ښه برند جوړ کړو یو ښه لوګو جوړ کړو یو ښه رنګ و روغن هغه کوتیانو ته یې ورکړو که هغه ښیښهیي کوتي ده که هغه فلزي کوتي ده د هغه لپاره موږ دپاره مهم همدا ده چې موږ یو ښه ډیزاین په برانډینګ کې ولرو. لکه د مثال په ډول باندې چې دا ښیښه چې تاسو وینئ د لوګو دا هر څه دا به په دې کې هم موږ ستاسو سره مرسته کوو یا د اوس لپاره همدا معلومات تاسو ته وړاندې کوم چې سره کوم دغه فابریکې جوړ کړو. د دې فابریکې ټول معلومات په پی ډي اف فایل کې شته او په دې فولډر کې زه تاسو ته بیا په ټلګرام پښتو کلیوال پښتو ټلګرام کې اپلوډوم تاسو د هغه ځای څخه اخیستلی شئ. نو دا اوس بیا زه ځم تاسو ته ووایم چې موږ څنګه کولی شو د چین څخه دا رب رانیسو. د علي بابا ویب سایټ ته ولاړ شئ. د علي بابا ویب سایټ ته چې ولاړ شئ هلته د رومیانو رب سرچ کوئ نو دوی هلته ډېرې کمپنیانې تاسو ته لستوي چې موږ تاسو ته رب لرو او په کوم قیمت یې تاسو ته درکوو. رب چې دی د چین څخه په همدې بیلران کې راځي او دا بعضې پلاستیکي بیلران دي او بعضې فلزي بیلران دي دا نه راځي او په ایران او پاکستان کې د دوی سره اوبه او ډېر شیان ګډېږي او دا بیا په کوتیانو کې کوي او دوی به تجارت پر کوي. دا رب چې تاسو وینئ دا ډېر غلیظه دی او دوی راته ویلي هم دي چې 80% رب دی یعنې دا کوم رب چې موږ په کوتیان کې مصرفوو امکان لري چې دا 10% بلنه وسي 10% پکې به نور رب نشته. نو دا 80 او دومره کلک دی که زموږ یو کیلو دا رب واخلو نو امکان لري چې موږ د هغه څخه 10 کوتي جوړې کړو. 10 کوتي بالکل جوړېږي ځکه چې په دې کې اوبه هم اچول کېږي یو څه نور مواد هم اچول کېږي. هغه بیا فرمول لري هغه فرمول به یې بیا ورځ کې څو سره شریک کړم چې موږ څنګه کولی شو په کوم فرمول باندې دا جوړ کړو. که هر یو دا فابریکه جوړول بیا هغه ته خصوصي دا فرمول به ورکړم ځکه چې دا به ډېر عام سو بیا خلک به هم شکمن سي خریدار به نه وي ورباندې. نو دا موږ کولی شو د چین څخه واخلو. د چین څخه ویلي دي چې موږ دا رب ټون چې دی $680 باندې موږ خرڅوو یعنې که 1000 کیلو په $680 باندې 1000 کیلو بیا دا 0.6 نیم ډالر څه کم نیم ډالر حساب کړه نیم ډالر باندې یو کیلو تاسو درکوي بیا تل د دې یو کیلو څخه تاسو کولی شئ ډېر 15 کیلو خامخا جوړېږي 15 کیلو جوړ شي بیا 10 نیم کیلویي کوتیانې جوړېږي. نو تاسو دا د دې څخه ډېر پیسې ترلاسه کوئ. دا هر یو که دا فابریکې جوړې کړي په افغانستان کې نه بیخي بې ځایه پیسې دي په دې کې. په هرات ولایت کې هم یو فابریکه جوړه شوې وه د خادم صاحب د هرات ولایت یو پانګوال دی هغه جوړه کړې وه نه پوهېږم چې اوس هم شته که هغه یې ختمه کړې ده. اول باید دا کار وکړئ چې دا رب د چین څخه تاسو راوئ او دا چې د چین څخه تاسو راوړه بیا وروسته تاسو کولی شئ په بل قدم کې خپل وطني مواد څخه ګټه واخلئ او هغه ډول فابریکه هغه مصرف هم لري. د اوس دپاره ستاسو دپاره بهترینه لاره همدا ده چې د چین څخه د رومیانو رب راوئ دلته یې پروسس کوئ په کوتیانو کې واچوئ او بازارو ته یې واستوئ او حتی کولی شئ چې اوس یې ایران ته هم واستوئ همداسې پاکستان ته هم ولېږئ. پاکستان چې دی دا اوس د ایران د مارکیټ رب مصرفوي. نو موږ هم کولی شو چې دغه فابریکه په افغانستان کې جوړ کړو د پاکستان مارکیټ هم ترلاسه کړو همداسې د ازبکستان ترکمنستان مارکیټونه هم ترلاسه کړو که ایران کې هم ضرورت و ایران مارکیټونو ته هم استوو. نو د دې څخه موږ ډېرې پیسې ترلاسه کړو. هر څوک که دا فابریکې جوړې کړي ډېرې پیسې پکې شته او د دې فابریکې ټوله معلومات چې دي
په همدې دوه فولډر کې ما تاسو ته هیڅ دي چې تاسو د لپاره کوم ماشینري لازمه ده او تاسو د دې ماشینري چې تاسو کولی شئ د پاکستان څخه هم راوړئ د ایران څخه هم واخلئ او همداسې چین څخه هم واخلئ د دې ماشینري ارزه پیدا کېږي دومره ګران کار نه دی فقط یو لاین دی هغه لاین ارزه پیدا کېږي او ورسره یو ټانکر هغه ټانکر چې په افغانستان کې هم موږ جوړولی سو هغه دومره مشکل دی چې موږ د چین څخه راوړو هغه ټانکرونه چې د چین څخه د افغانستان په افغانستان کې جوړولی سو او یو مکسر دی هغه مکسر هم په افغانستان کې جوړولی سو روب راوړه بس بلران پکې کې خالي کړي څو اوبه ور واچوو څو نور مواد چې دي هغه به فرمول به تاسو ته بیا تاسو ته درکړم بس چپی کوي فابریکه جوړه ده نور نو کوتیانې ډکې سرونه وتړئ خپل ټاپه ماپه او لوګو موګو برانډینګ دا هر څه سره سم کوي روغان یو څه غوړي مړي پکې کې ورکړي په دغه مارکیټینګ کې یو څه بیا مالګه هم پرې اضافه کړئ دا و چې یو سم تجارت د دې څخه جوړېږي نو زموږ زیاتره هېوادوال چې دي ځي د نورو ملکو څخه دا راوړي نو تاسو اول کې خو که د نورو ملکو څخه تاسو راوړئ دا وګورئ که زه تاسو ته وښیم دا تاسو دا شیشه هم رانیسئ دا سرونه هم رانیسئ ترانسپورت هم دوی ته ورکوئ ډېر مصرف بې ځایه مصرفونه کېږي نو د دې مصرفونو څخه باید موږ مخنیوی وکړو او دا رقم فابریکې چې دي دا په افغانستان کې موږ فعاله کړو دا و د رومیانو فابریکه ټول معلومات زه کلیوال پښتو ټلګرام کې تاسو ته پرېږدم تاسو ولاړ شئ هغه ولولئ بیا کوم کس چې بې سواده دی نو یو سوادار پیدا کړي ځکه چې د دې ټول معلومات په انګلیسي ژبه دي ځکه په انګلیسي ژبه مې جوړ کړي چې بیا تاسو که وخت خریداري هم کوئ هغه نومونه ټول په انګلیسي په نړیواله سطح باندې په هغه په انګلیسي باندې دي په پښتو په دري باندې چې اوس هم د لپاره بیا فایده نه کوي نو تاسو یو سوادار کس پیدا کړئ چې هغه تاسو ته وژباړي که تاسو خپل سوادار یاست خو نور علی نور بس د خیر بسم الله وکړئ او دا فابریکه په افغانستان کې حد اقل 2-3 فابریکې دي په کار دي او شروع پر وکړئ ډېر افغانان به په کار وبرېږي دا د نن ورځې د فابریکې معلومات تر بیا مو